ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. ستا کاڼي او بوټي ټول مونږ ته لالونه دي، وینا پرې توی شوې دا سره لکه ګلونه دي. کلی څوک نیولی شي دا د زمریانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو. د سپیڅلي خدای په سپیڅلي نامه د لغمان ملي ټلویزیون درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د نن شپې خبري ټولګي ته ښه راغلاست. نن شنبه د 1405 هجري شمسي کال د سرطان یا چنګاښ د میاشتې 6 نیټه وه. تاسو تر دې دمه د افغانستان د ملي ټلویزیون د خپرونو لیدونکي وئ. اوس تاسو پام د لغمان د ملي ټلویزیون د خپرونو لیدو ته راګرځوو، خو په سر کې هم پام وکړئ خبرونو ته. زه زین الدین حقیار یم. بسم الله الرحمن الرحیم. د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ اړوند د نورالام صاحب درې اړوند کندګل زیارت کلي او بړیلا سیمو هغه پول او سړک چې له اوږدې مودې راهیسې د خرابوالي له امله د خلکو د تګ راتګ پر وړاندې جدي ستونزې رامنځته کړې وې. د ولایتي ادارې په پاملرنه یې د ترمیم کارونه پیل او په لنډمهاله ډول د استفادې وړ وګرځول شول. د ولایت مقام د رسنیز دفتر د خبرپاڼې له مخې د سیمې اوسیدونکو ویلي چې د پول او سړک د خرابوالي د خلکو او موټرو تګ راتګ پر وړاندې ننګونې رامنځته کړې وې چې د سیمې د مشرانو سپین ږیرو د غوښتنو د ولایت مقام د ځانګړې پاملرنې او د الینګار ولسوال د جدي تعقیب په پایله کې د یاد پل او سړک د ترمیم چارې پیل د 2 ورځو په موده کې لومړني کارونه بشپړ او یاده لاره د عامو خلکو او وسایطو پر مخ پرانستل شوې. په خبرپاڼه کې راغلي د سیمې اوسیدونکو د لغمان له والي قاری بختیار معاذ او ټولو هغو مسؤلینو او کارکوونکو مننه او قدرداني کړې چې د دې عامه ستونزې په حل کې عملي ونډه اخیستې ده. هغوی همدارنګه له ولایتي ادارې غوښتنه کړې چې د یاد پل د اساسي او دایمي ترمیم لپاره ځانګړې پاملرنه وکړي تر څو په راتلونکي کې د ورته ستونزو مخه ونیول شي او د سیمې اوسیدونکي له خوندي او معیاري تګ راتګ څخه برخمن شي. لغمان کې د خیاطۍ له زده کړو څخه 32 ښځینه زده کوونکي فارغې شوې. د لغمان ولایت د هیلو هندارې لاسي صنایعو او خیاطۍ سنټر څخه 32 ښځینه زده کوونکي د صنایعو او سوداګرۍ خونې په همکارۍ او د صنعت او سوداګرۍ ریاست په همغږۍ فارغې شوې. د صنعت او سوداګرۍ ریاست د معلوماتو له مخې په دغه مراسمو کې د یاد ریاست رئیس مولوي سلامت خان بلال هم ګډون کړی و. نوموړي فارغ شویو خویندو ته د مبارکۍ ترڅنګ د مسلکي زده کړو، کار او ځان بساینې پر اهمیت خبرې کړي او هغوی د خپلو مهارتونو د لا پراختیا لپاره هڅولي دي. د خبرپاڼې له مخې د یاد سنټر له لوري ټول 32 تنه خویندې چې د خیاطۍ مسلکي زده کړې بشپړې کړې وې په بریالیتوب سره فارغې او د فراغت سندونه ورته ورکړل شوي. په خبرپاڼه کې زیاته شوې د غونډې ویناوالو د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا، مسلکي زده کړو او کوچنیو کاروبارونو د پراختیا پر اهمیت ټینګار کړی او ویلي دي چې مسلکي مهارتونه کولی شي د ښځو د ځان بساینې او د کورنیو د اقتصادي وضعیت د ښه والي لامل شي. د خبرپاڼې پر اساس د مراسمو په پای کې د ولایت مقام د صنعت او سوداګرۍ ریاست د ښځو د صنایعو سوداګرۍ خونې او ټولو همکارو ادارو او اشخاصو څخه مننه شوې چې د دې پروګرام په بریالي ترسره کېدو کې همکاري کړې وه. لغمان کې د صنعت او سوداګرۍ ریاست د مسؤلینو لوري 2 فابریکې مهرلاک شوې. لغمان کې 2 فابریکې د فعالیت د جواز نه درلودلو او غیر قانوني کړنو له امله مهرلاک شوې دي. د ولایت مقام د رسنیز دفتر د خبرپاڼې له مخې د دې ولایت د صنعت او سوداګرۍ رئیس مولوي سلامت خان بلال په مهترلام ښار او قرغیو ولسوالۍ کې د 9 خوراکي او غیر خوراکي توکو د تولید فابریکو د کارونو څخه لیدنه ترسره کړې چې 2 فابریکې د فعالیت د جواز نه درلودلو او غیر قانوني کړنو له امله مهرلاک شوې دي. د خبرپاڼې له مخې د فابریکو مسؤلینو ته سپارښتنې شوې چې په خپلو تولیداتو کې د جواز، تمدید، نظافت، صحت، کیفیت او معیار په پام کې ونیسي او ښه تولیدات بازار ته وړاندې کړي. په خبرپاڼه کې راغلي په ورته وخت کې د صنعت او سوداګرۍ ریاست ډاډ ورکړی هغه فابریکې چې قانوني مشکلاتو نه لري دوی ورسره همکار دي او ستونزو ته یې په وخت رسیدنه کوي. درنو او قدرمنو لیدونکو د دې ساعت خبرونه ستاسو له ملتیا مننه کو. بریالي اوسئ.